د بریا لومړی شرط پر خپل ځان باندې باور دی. هیڅکله دا مه وایه چې زه نسم کولی. په دنیا کې هر څه شوني دي. په لومړۍ ورځ هیڅوک نه استاد، نه رئیس، نه وزیر او نه ان ولسمشر جوړ شوی دی. هر فرد په خپل ځان کې پر ځان تل باور درلودلی، پر ځان باندې زحمت ایستلی او بالاخره د بریا ځای ته رسېدلی دی. نن په نړۍ کې چې انسانان سیارو ته وختله او ډېر څه یې ترسره کړله، دا یې پر ځان باور و. هیڅکله دا مه وایه چې زه نسم کولی. هر څه ستا په شخصیت کې، ستا په وړتیا کې، ستا په وجود کې شوني دي. او که ته وایې چې زه نسم کولی، دا اصلا ستا خپله تېروتنه ده. پر ځان باندې زحمت وباسه، کار وکړه او هغه وړتیا چې ته په خپل ځان کې لرې له ځان سره ستا پر هغه باندې کار وکړه. هغه پنځونه چې ستا په استعداد کې ده، هغه پنځونه چې ته په خپل فطرت کې لرې، راویښه یې کړه. هېڅکله په خیالاتو کې مه پاته کېږه. دغه خیالونه او خوبونه دي رامخته کړه، واضح یې کړه، بیا به ته د بریا لوړو پوړونو ته ورسېږې. او که دا وایه چې زه نسم کولی، زه ناتوانه یم، دا په اصل کې د خپل ځان سره ظلم دی. تل ځان قوي وساته، پر خپل جرأت باندې باوري واوسېږه، بیا به ته خپل ځان وګورې چې ته څونه مخته تللی. نو بریا او د بریا دپاره پر خپل ځان باندې باور لومړنی شرط دی.